ورور نه دی څوک طریقې راشي نه څوک د غیرت خبرې کوي قسم په خدای طریقې عملونه دي او غیرت په هم دنیا ته اوس په خدای بیا دې آیا تر اشتاره ټول پاکستان فوج کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي تا چیرې په دې ولسونو زړه خپه کو تا چیرې په دې ولسونو زړه خپه شو دلته نه لګیا دي آزاد دي موږ د جرګې مخالفتونه نه کوو موږ د وړې وړې ټولنې مخالفتونه نه کوو خو دا جرګې وړې وړې ټولنې موږ لیدلې دي چې درې ورځې غورې کوي څلورم باندې د ډي سي په دفتر کې مقبول ناس خبره اصل خبره پی ټی ایم دی پی ټی ایم سودا نه کوي دا سړی وختي غوښه ورته یو بیا راوته لغه خبره ده پکړي پی ټی ایم سودا کوي ورسره گواہی ورکوي تاسو پی ټی ایم مضبوط کوي تاسو په وړې وړې ټولنې باندې نه خلاصېږئ موږ د چا په نیت شک نه دی خو وړوکې ټولنې زور نه لري ځکه دی زر کې مجبور شي په یو دفتر کې کېږي او ډیل وکړي دا پی ټی ایم دا تنظیم چې جوړ شي بیا ملي مزاحمت دی ورور نه دی څوک طریقې راشي نه څوک د غیرت خبرې کوي قسم په خدای طریقې عملونه دي او غیرت په هم دنیا ته اوس په خدای بیا دې نو لہذا دلته ماته مسلې ډېرې په چټونو لیکلي دي در عظمت پرون ټارګېټ کلینګ نه هم ولسونه خبر دي چې انتهایي غریب خلک یې دلته په دې عظمت کې وویشتل ټارګېټ کلینګ کېږي ستا د تحفظ په نامه باندې په دې کله کې ناستو خلکو 1,200 اربه روپۍ دې ځل د بجټ نه اخیستې دي دا ځل د بجټ چېرته جوړېږي پته شته بجټ په کوم ځای کې جوړېږي دا چې کوم ستا هر سامان ګران شي په کپړو دا چې ستا پټرول ګران شول دا چې په علاقه کې په هر شي باندې ګراني راغونډولې راځي په دې ټیکس ورکړي حکومت ټیکس نه چګوي دا ستا په پیسو باندې بیا سره جمع کړي هغه ټیکس هغه قومي بجټ جوړ کړي هغې نه 1,200 اربه روپۍ دغو خلکو د تحفظ په نامه یوازې د هغه ستا د جیب نه تللي پیسو باندې جوړ کړي چې موږ به تحفظ ورکوو په اربونه ډالر دلته د بهر دنیا نه راځي کار یې څه دی چې زه خو د ټول ملک فوج یم دوی وایي دا زموږ د ټولو ملک دی شا رښتیا نه وایې که رښتیا وایې بیا د دغې خبرې جواب ووایه چې 900 ټارګېټ کلینګ په میرلي کې وشول تا تر اوسه پورې په هغه غوسه نه ده کړې په هغه نه یې خفه شوی ټول نارت وزیرستان ټول پښتانه علاقه کې 80,000 پښتانه نه زیات شهیدان شول تا چیرې یوه ورځ په هغه باندې د خفګان یو تش ټویټ او پوسټ نه یې کړی پښتانه پرېږده 100 سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور کې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه یې فایر کړل او البته 2-3 میاشتې مخکې په میرلي کې او فوجیانو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کوو چې زړه مې خفه دی بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وه بیا د تر کونړ پره بمبارې وکړې بیا د تر خوست پره بمبارې وکړلې آیا تر اشتاره ټول پاکستان فوج کا یوازې په پنجاب د زړه خفه کېږي تا چیرې په دې ولسونو زړه خفه کو تا چیرې په دې ولسونو زړه خفه شو